د غږ نیوز د راتلونکو خپرونو کتلو دپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. وکیل صاحب تاسو هم د ډیر وخت نه وکالت د پیشې سره وابسته یئ. ستاسو هم جوړه مشاهده ده چې دغه مسایل سره تاسو ته هم پته ده چې د خلکو ترمنځ کم مسایل لځي. یو خو که موږ په دې باندې استاد صاحب خبر وکړو چې پښتانه داسې دي چې مخکې نه یو کار ته پلانینګ نه کوي، یا که موږ ووایو چې عموما دلته کې پښتنو کې دا مسلې ډېرې راځي په وړه وړه خبره باندې د هغو ترمنځ دغه مختلف ستونزې راولاړېږي، خبرو دښمنو له دې لځي. تاسو څه یعنې دلته کې ولې د خلکو په دې موږ کول په دې باندې خبرې وکړو چې د خلکو په رویو کې یا خلکو کې د برداشت دا کمې څه وجه ده، تاسو څه ګڼئ؟ زما په خیال خو دا د بني ادم مشاعره د معاشره ده، دلته بني ادم اوسېږي. نو ښکاره خبره ده چې انسان یو خو فطري طور دغه دی، زورور دی، د زیاتې اخیستلو او د زیاتې وصولولو کوشش کوي، د زیاتې ګټې کوشش کوي، که هغه جایزه ده که ناجایزه ده. بیا څومره چې مال زیاتېږي، څومره چې هغه زیاتېږي، ورسره زور زیاتېږي، او چې زور زیاتېږي نو ښکاره خبره ده هغه پر دې عمل کې به هغه چې سړي په لاس کې لوړ دی نو لوړ خو به وهي، چا سره ټوپک دی نو د ټوپک په دپاره خو استعمالېږي. بیا دا خبره ده چې زمونږ په عامو خلکو کې لکه دغه خبره ما وکړه چې داسې به کېږي، خو یوازې دغه نه ده، د ټولو خلکو بس مونږ د ټولو مسله ده. مونږ یو بل نه برداشت کوو، زه استاد صاحب نه برداشت کوم، استاد صاحب ما نه برداشت کوي. دا شان په کور کې زموږ مسلې دي، ښځه ده، مور ده، خویندې دي، وروڼه دي، څوک د یو مشري نه مني، څوک د بل مشري نه مني، یا یې که مني نو هغسې نه چې کومې حق جوړېږي هغسې نه وي، مشري برای نام مشري. بیا زموږ په رویو کې دا هم ده که نه چې زه ډېر کمتر انسان ځان برتر حسابوم، د هغې برترۍ کوشش کوم، او غیر پکار ده چې بیا ډېر مال دولت او خلک را سره وي، نو خلک به څوک وي؟ هغه به هم زما په شان هغه خلک اکثر انپړی او جرم پیشۍ نه راغلي، د خلکو سره پناه اخیستي. نو چې څو پر موږ په خپل ځان کې زغم برداشت نه دی پیدا کړی، د قانون بالادستي موږ نه ده منلې، د ورانو او جوړو سلسله موږ جاري نه ده ساتلې، یعنې د هغې د جرګې کول او د خلکو یو بل ته کېنول، راضینامې کول او دښمني بیخي د زیرو نه ویستل. که موږ داسې ونه کړو نو بیا خو زموږ ژوند چې دی بذات خود زه به وایم چې زموږ ژوند د تعلیم یافتو خلکو ژوند هغه بیا یوزلیس دی. موږ وګورو چې کومې مسلې چې د جرګو د لارې حل نشي یا دغه د روغه پکې ونه شي، نو هغه مسله به ارومرو عدالت طرف ته ځي او خلک عدالت ته وړي. نو بیا دغه کې عدالت کې دغه کې بیا خلکو ته موږ ګورو چې خلک ډېر فریاد کوي د قانون چې د هغو وړوکې مسلې هغه ډېر وخت پورې هغه پروسس ډېر زیات لینتي مسله حل کېږي. نو ستاسو په خیال که تاسو موږ ته ووایئ چې دا څه وجه دي، څه کمزوریان دي په دغه عدالتي نظام کې چې د هغې د وجې نه وړوکې مسلې د خلکو هغه ډېر وخته پورې یا پروسس ډېر لینتي او اکثر هغه فیصله پکار یو ټایم باندې هغه ونه کړی شي؟ اصل خبره دا ده چې قانون د ژوند د هر اړخ او د هر وخت د هر زمان د هغې دپاره قانون موجود دی. هغه قانون که اسلامي دی او که ورسره انګریزي دی، په ټولو کې د انسان د ښېګړې او د هغوی د روغې جوړې یو عنصر موجود دی. خو خبره پکې دا ده چې زمونږ دلې په پاکستان کې دننه یا زموږ په دې معاشره کې دننه جرایم واجبه غوندې دي او هغه قوانین یې واجبه غوندې دي، او بیا چې څوک د هغې تفتیش کوي، انویسټیګیشن انټروګیشن کوي، هغه واجبه خلک دی، هغه ته په وهلو ټکولو خبر وباسي، نه چې په خپله طریقه باندې په ساینټیفیک طریقه باندې. پکار ده چې موږ ملزم په ساینټیفیک انداز باندې هغه ټریټ کړو، نو د هغه د زړه نه، د هغه د خېټې نه، د هغه د لړمون نه به یو صحیح او روغه خبره راوځي. دغه حال زموږ د قانون دی، زموږ سره ججان موجود دي، بهترین ججان موجود دي، کریم اف د سوسایټي دي، دوی خو پاسې دوی LLB کړې ده، LLM کړې ده، بیا اډلای کړې ده، بیا راغلي دي په خپل قابلیت باندې د پوهې په بنیاد باندې ججان دي، بیا ترقي کوي ځي سپریم کورټ ته، های کورټ ته رسېږي، په هغو کې کمی نشته.
لږ ډېر کمی خو په هر چا کې شته. زه به هغو ته ګوته نه نسم فهمم چې په هر چا کې شته، چې په هغې کې به هغه هم راځي بحیثیت انسان. ورسره زمونږ وکیلان صاحبان دي، زما وکیلان صاحبان په دې خبره خفه کېږي، خو زه به یو ځل بیا ووایم چې زیاتره قصه په موږ کې ده، په وکیلانو کې ده. موږ په ځای د دې چې حق ته حق ووایو یا خپل کلاینټ پوهه کړو یا دواړه جرګې ته کښېنو، مصالحت پیاوړی وکړو چې تاسو دواړه بیا د هغې نه پس که دې جوړ نه شي نو ورله کیس وکړو او قانوني اساس د عدالت چې دی هغه ګایډ کړو او هغه سړي له انصاف واخلو، روغه ورله وکړو، فیصله ورله وکړو. نو هغې کې د وکیل رول د ټولو نه وایټل رول دی. خو مصیبت دا چې پیسه د ټولو د هر څه نه خوږه ده. نو موږ هغه ټول یعنې د ښېګړې خبرې چې هغه ګس لاسته پاتې شي او د روپو پیسو د راغونډولو خبره ښي لاسته لاړی شي.